د اسلامي امارت د فتح په لومړیو وختونو کې د اسلامي امارت د ځینو ارګانونو له لوري د کندوز ولایت له اوسیدونکي حاجي نور الله څخه یو اراده موټر په دې تور بویول شوی و چې ګوندې د تیرې ادارې موټر دی. خو د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت د شکایتونو اوریدلو مینت له پلټنې وروسته معلومه شوه چې یاد موټر شخصي ملکیت دی. په دې تړاو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د شکایتونو اوریدلو معینت اړوند د ارجاع او پیګرۍ ریاست د شکایتونو د ارجاع او پیګرۍ عمومي مدیر مولوي صدیق الله مغیره داسې وویل: د حاجي صاحب نور الله ولد محمد نبی د شکایت بنا به دومره ووایو چې دی د کندوز ولایت اوسیدونکی ده، نو د مرکز نه د ارجاع او پیګرۍ ریاست نه یو هیئت باصلاحیته هیئت تللی و د کندوز ولایت ته. نو هلته حاجي صاحب نور الله خپل شکایت یاد هیئت ته وړاندې کړ چې د ما یو شخصي موټر د فتح نه وروسته مجاهدینو د شک په بنا بولی ده چې ګواکې دا موټر به دولتي وي. نو دغه شکایت موږ راواخیسته، هلته ومڅېړه. تر څېړلو وروسته معلومه شوه چې دغه موټر شخصي موټر دی د ده خپل. نو بیا هم وروسته د همغه مجاهدینو هغه مربوطه ارګان سره موضوع شریکه کړله. نو موټر خو ګرځېدلی و، استهلاک شوی و. نو بیا هغه مجاهدینو ویلې چې موټر خو اوس استهلاک شوی ده، نو موږ چې کوم دوی دغه موټر په کوم قیمت اخیستی و هغه پیسې به ورته ورکړو، دوی به په همغه پیسو باندې ځان ته بل نوی موټر واخلي. نو نن بالاخره د همغه مربوطه ارګان نه هغه پیسې شاکي ته ورتسلیم شوې د موږ په حضور کې، چې یاد شاکي ډېر خوشحاله ده. نور هیوادوال هم کولی شي خپل شکایتونه د امر بالمعروف وزارت ته او په ولایتو کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اورېدلو په نامه ریاستونه موجود دي چې خپل شکایتونه هلته وړاندې کړي. نو انشاءالله یو د حل لاره به ورته پیدا کوي. دغه راز حاجي نور الله په خپلو خبرو کې د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اورېدلو مینت له کړنو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د موټر له استهلاک وروسته نوموړي ته د موټر نقدي قیمت وسپارل شو. چند سال قبل موتر شخصی هم را که خلیجی کرلا بود، منصوبین امارت اسلامی با گمان هند که این موتر گویا دولتی بوده باشه از خانه هم برده بودن. ما موضوع را بسیار جدی گرفتیم چون حق ما بود. بعد از آمدن هیئت های نظامی وزارت امر بالمعروف و سهم شکایت عرضه کردم، شکایت کردم، اینا به مشکل ما رسیدگی کردن. بالاخره موتر ما موتر شخصی بود. اینا فیصله کردن چون به مقابل 250,000 افغانی و 250,000 افغانی برای ما رسید. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم دا دې ته ورته قضیې د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت د شکایتونو اورېدلو مینت له لوري په ولایتونو کې د ولسي خلکو د شکایتونو اورېدلو په موخه ټاکل شوي هیئت له لوري حل شوي او په دې پارې کړنې لا هم دوام لري.